د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا د هرات ولایت عالی دارالعلوم او په هرات ولایت کې د فتوا ټولو مرکزونو او مدرسو د جمعې او جماعت د لمونځونو د نه لغوه کېدو فتوا ورکړه. د هرات ولایت وتلو دیني عالمانو د دې مطلب په څرګندولو سره چې پر ناروغ، مسافر او د لمونځ پر سبیانو د جمعې لمونځ فرض نه دی، څرګنده کړه چې پر کرونا وایروس اخته کسانو د جمعې او جماعت لمونځ دغه راز فرض نه دی او د دې لپاره چاته ضرر ونه رسیږي باید په ګڼه ګوڼو په خاصه توګه د جمعې او جماعت په لمونځونو کې له ګډونه ډډه وکړي. د لویدیځې حوزې لوی دیني مرکزونه وایي چې د روغو کسانو لپاره هیڅ دلیل نشته ترڅو د جمعې او جماعت لمونځونه پرېږدي. د دین دغه مشران وایي چې په اوس مهال کې د کرونا وایروس له خاطره د جمعې او جماعت لمونځونه نه ادا کول هیڅ شرعي دلیل نه لري او که چیرې بیړنی حالت منځته راسي نو بیا به هغه وخت د علماو په اتفاق شرعي فتوا صادره کړي. د هرات لوی دیني مرکزونه همداراز زیاتوي چې د دنیا لویو فقهاو او علماو لکه علامه مفتي محمد تقي عثماني او علامه قرداوي او د اسلام نورو لوی عالمانو د جمعې او جماعت د لمونځونو په ادا کېدو ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د حج او اوقافو وزیر نن د یو پیغام په خپرولو د خلکو څخه وغوښتل ترڅو هغه کسان چې په بیلابیلو ناروغیو اخته دي په کورونو کې پاتې سي ترڅو هغه لمونځ کوونکو ته چې د جمعې او جماعت په لمونځونو کې ګډون کوي ضرر ونه رسیږي.